دومره لوی کلي ته وګوره او یوه دوه بامبي دي او د جمعې مونځ پکې کوي یار. څه به ووایو حاجي صاحب ته پته یې السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. حاجي صاحب تاسو دې کلي یې که نه؟ او نو ما ویل ستاسو د جومات که لږ پراخه باندې جوړ کړئ میلمانه به دې ته راځي جمعې مونځ پکې کېږي څنګه مو خوښه ده؟ یاره خبره خو ډېره ښه وکړه ځکه چې لویه محله ده او نوره هم ګڼېږي. موږ له غټ جومات پکار دی دلته زموږ غریبوالی دی د محلې خلک ټول غریبانان دي نو پس یې جوړ کړو. که ستاسو څه اعتراض نه وي او ستاسو خوښه وي نو دا جومات به د لمه او دی جوړ کړو که نه. جزاک الله جزاک الله. دا خو ډېره ښه خبره ده. راځئ دېرې کې به کېږو نو خبرې اترې وکړو. دا خو ډېره ښه خبره ده بچیا د دې خو به الله پاک تاسو له ډېر اجر درکړي. بس حاجي صاحب په دې به څو روپۍ راشي؟ بچې تاسو کار څه کوئ؟ حاجي صاحب موږ یورپ ملکونو ته د ویزو کار کوو. یاره د رحمانه دا سړي خو د ویزو کار هم کوي په زما دوه زامن دي هغه ورسره لېږم که ستا زوی ته لېږي که نه نو هغه ورسره هم ولېږم. حاجي صاحب زما خو یو کشر ورور دی د هغه خبره ورته هم وکړه. داسې ښه سرداره هلکان د ویزو کاروبار کوي او خلک لېږي او خوښه نه دی چې ته ورسره لاړ شي. یاره حاجي صاحب زما خو پخپله کاروبار دلته برابر دی. زما کشر ورور دی بېکاره ناست دی او پاسپورټ یې جوړ کړی دی زه خو یم چې هغه ولېږم. ګوره بچو دا زما د کلي خبره ده د دې کسان دي هغه لېږل غواړي د دې سره کسان دي د ده کشر ورور دی د ده کشر ورور دی دوه زامن زما دي او زما د دې ملګري څه کسان دي خو دا راته ووایه چې په دې ویزه به څومره خرچه راځي؟ حاجي صاحب خرچه خو به ډېره راځي نیمې پیسې به راله دلته راکړئ نیمې بیا راله هلته راکړي که څه دې خیال دی صحیح ده که نه؟ ټیک ده که حاجي صاحب کسانو خو بده ونه لګېده را به شي سړیا څنګه به راشي یار پوره شل ورځې وشوه او بده یې لګي نه. زموږ ذمهوار حاجي صاحب کوي. و د خدای نیکبختو ستاسو خو زه ذمهوار یم زه خو د جیدان نه خلاص شم زما به څوک ذمهوار وي. السلام علیکم. حاجي صاحب څنګه چل دی هغه هلکان روپۍ رالېږي هلکان یې رالېږي هلکان خو دلته دي دلته دي الله لکه د خدای بنده دا دې سټر کړی دی دې غریب پسې پټی خرڅ کړو او دې غریب پسې کټی خرڅ کړو او دا مشر نه دی ناسو مشر زمونږ ده ده پسې ټرک خرڅ کړو که د خدای بندګانو لږ سوچ کوئ چې جومات جوړېدو نو تاسو سره یو روپۍ هم نه وه چې کله د ویزو مسله راله نو بیا په لکونو روپۍ وې راسره اوس کوئ مزې What?